وای بچې به ما د ډایلاګو مایلاګو نه خو زه ما کاشف جانن مرسي استا خو ډېره زیاته مننه چې موږ دا ځوانه دې وغوښتلو دا لوښي دی د خپل اشنغر ټي وي د سکرین نه خلکو ته مخامخ کړم نو هغې پسې ما لیکلي انشاءالله چې مینهوال ته به په خپل هم د هغې پته ولګي درزن بچو لا ګټم د سکرین په ذریعہ باندې چې کوم دی د علاقې مختلف مسایل چې کوم دی موږ مخې ته راوړو. سلامونه نیکې هیلې او احترامات ستاسو ورور محمد کاشف یم تاسو اورئ جینډاشنغر ټي وي قدرمندو دا سره په دې ټیم کې خانوزل کوچکوال او سراج صاحب پروګرام کې ملمانه دي قدرمندو ډېر وخت هم ناخلو راځو د خانوزل کاکا نه یو څو مختصر تپوسونه کوو خانوزل کاکا په پروګرام کې ته ډېره زیاته مینه او داد خوشحاله آباد اوسئ چې دونه لنډ تنګ وخت کې هم دونه وخت موږ ته ویستو نو ډېره زیاته مننه کوم پروګرام کې ته ډېر زیات نیکې هیلې او احترام ډېره زیاته مننه کاشف جان رور زمونږ نیو جنریشن ډي جے چې کوم دی کاشف خان سره ډېره زیاته مننه او تاسو مونږ د خپل چینل ته راوغوښتلو زمونږ نه زمونږ دومره حیثیت نه و چې تاسو مونږ له دومره وخت راکړو او زمونږ حوصله افزایي مو کړه ستاسو ډېره زیاته مننه کاشف خان تاسو ته د یاد وي قدرمندو تاسو به وایئ چې خانوزل کوچکوال که کوم مینهوال زمونږ دي او نه پیژني هغه په ریډیو دلبر کې هغوی یو بیسټ آرجې د ډېر وخت نه هلې ځلې د ډېر وخت نه مونږ ډېر زیات واړو چې هغوی به پروګرامونه کول د ایپم په دنیا کې یو بېتاجه بادشاه چې د ډېر وخت نه کار زیار او پښتو ژبې له ډېره وده ورکړې ده خانوزل کوچکوال صاحب دا راته ووایي چې وخت ساعت هم څنګه تېرېږي شکر الحمدلله په دې ساعت باندې د الله پاک لاک لاک شکر زندګي د روانه ده د څونه وخت نه تاسو په ایف ایم کې کار کوئ جی ما تقریبا اولنی کلیپ چې تیر کړی و په ایف ایم کې هغه د 2010 غریبانانو خو بیس د مصروفیاتو په وجه باندې ما هغه ته خیرآباد ویلو واپس تقریبا زما یو کال شو د تیر د جنورۍ نه ما بیا دوباره ریډیو جوین کړی دی د ریډیو دلبر چرتہ ده او د بل ځای نه مې پروګرام هم چرته نه دی کړی ځکه چې ریډیو دلبر زما خپل کور دی خپل کلی دی او ما ته ډېره مزه راکوي د خپل چینل نه خانوزل صاحب بلکې دا زمونږ د علاقې چینل دی نو بالکل دغه خبره ستاسو په ګل بدله خانوزل صاحب دا راته ووایي چې پنې کې تاسو ډېر شهرت ترلاسه کړی دی بلکې دوی مینهوالو دوی 3 اوازونه کوي چې یو د بوډا سړي په اواز باندې یو د بیبي په اواز باندې یو خپل اواز دی نو هغوی نه به اورو لاول د اوزګار ترور اواز چې د اوزګار ترور موږ ته یو څو ډایلاګ ولي نو اوزګار ترور خانوزل صاحب موږ ته یو څو ډایلاګ ووایي وای بچې به ما د ډایلاګو مایلاګو نه خو زه ما خو به د نوي د اکټرانې و چې راتلي زوی هغې به ډایلاګ ویلې زه خو زوی به هم داسې عمر ته رسېدلی یم چې اوس خو نه ډایلاګ ویلی شم به زقه د واګانو ته ناست یم زوی په جانماز مې خپې غځولي نو زه خو سجده هم داسې نشم کولی زوی خو بس دغه خپې مې غځولي تاسو هم د واګانې کوم او زوی د ډایلاګو نه خو بیخي وتې یم ډېره زیاته مننه خانوزل کوچکوال صاحب دغه هنر په ترلاسو دی چې دوی په یو تالو په یو غړانګه باندې دوی 3 اوازونه کوي خانه کاکا موږ ته څه ډالۍ کوي یو بچیا ستا کاشف جانن مرسي استا خو ډېره زیاته مننه چې موږ دا ځوانه دې راوغوښتلو دا لوښي دی د خپل اشنغر ټي وي د سکرین نه خلکو ته مخامخ کړم او زه ما خو نه غوښتل چې موږ دا خلک سیکي ځکه چې اوسه پورې ما خپل مخ په شیشه کې نه دی سي کړی نو خلکو به څه سي کړی وی خو څه بیا بس تاسو پکې رالی او موږ هم خوښ کړو نو دا ستاسو ډېره زیاته مننه خانه کاکا ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت راکولم خانه کاکا که خبرونه راته په دې خاني کاکا اواز کې وکړئ نو څنګه به یس بیا په دغه به مې وس را نه شي کاشف خان خبرونه خو ما ځان سره لیکل نه راوړي او سراج راته एकदम وویلې چې تاسو راشئ که دا کومه ګانه چې موږ لایو وچلوله نو دا به دې ملګرو ته ووایم الکشن یې به ورته ډالۍ کړم نو هغې پسې ما لیکلي انشاءالله چې مینهوال ته به په خپل هم د هغې پته ولګي درزن بچو لا ګټم سحر ماښام وای وای د شپې دردونه کوي هر یاوندام وای وای شپږ مې دینونه خلکه شپږ مې زامنه پردو پوچو مې یوړه دملا سرمانه سحر د کوره زما رازم ماښام وای وای د شپې دردونه کوي هر یاوندام وای وای څوک وای بوټان مې نشته څوک وای چپاړې د چا د سټو بسم یو څو توتاړې خدایه د ډېرو بچو خاره پنجام وای وای د شپې دردونه کوي هر یاوندام وای وای ډېرو بچو د لاسه خانه شستړې د په ژوندونې خلکه د قبر ماړې
ترېنه جوړ شوی خلکه د اردو لام وای وای د شپې دردونه کوي هر یو اندام وای وای. زه یم چې د علاقې دپاره ښه کارونه یې که هغه د سکرین په ذریعه باندې یو سړی کوي او که داسې چا ته په مخامخ باندې وایي او چا ته وایي نو په دې دې څوک خاطر نه درنوي بیا زمونږ دا چینل چې کوم دی اشنغر ټي وي بیا دا خوښ کوي او لایک یې هم کوي او د بیل دا بټن هم ووهئ بچیه. نو په دې کې صرف نه څه پیسې نه دي خو که کوم نوي پروګرامونه راځي هغه به تاسو ته ډایرکټ راځي په سکرین باندې چې دوی بیا بل پروګرام کړی دی نو زوی یو ښه کار دی او انشاءالله که څوک ورته بد وایي نو زه یم چې هغوی به داسې کولی نه شي. ښه ته به ښه وي او بد ته به بد وي نو د مایک په ذریعه باندې زوی موږ د دې عکاسي د دې علاقې کوو د دې کلیوال ژوند یې کوو زوی او تاسو ته یې وړاندې کوو مخامخ نو خاطر به پرې نه درانوئ. سراج صاحب خو هم را سره میلمه دی په دې ننني پروګرام کې. سراج صاحب دغه نن سبا چې کوم حالات په سوشل میډیا باندې روان دي تنقید او د مایک ته به کم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کاشف رورا ډیره زیاته شکریه ادا کوم ستاسو د اشنغر ټي وي چې تاسو یو خپل قیمتي وخت راکړه موږ ته او موږ هم د دې وړ وګڼلو. یقینا د نیټورک په ذریعہ باندې د شیشې په دې ذریعہ باندې چې کوم دی نو ډېر مسایل موږ خو دې ته یقینا بعضې خلک نن سبا یو داسې عام رواج جوړ شوی چې هر یو سړي سره موبایل دی او د موبایل په ذریعہ باندې یو ښه خبره ده د سکرین په ذریعہ باندې چې کوم دی نو د علاقې مختلف مسایل چې کوم دی موږ مخې ته راوړو هغه بیا موږ د علاقې مشرانو ته هغه ستونزې چې کوم دی هغه موږ په سکرین باندې ږدو بیا هغې په هغې باندې چې کوم دی نو کار کوي. د مایک په ذریعہ باندې زه به تاسو ته ووایم د دې سکرین په ذریعہ باندې چې یاره تنقید چې کوم دی بلا جواز په یو انسان باندې الزام لګول یقینا د ته وایم چې دا ډېره زیاته د پریشانۍ خبره ده. موږ له پکار دي چې د تنقید په ځای باندې د یو انسان حوصله افزایي وکړو تنقید پر اصلاح وکړو د هغه اصلاح وکړو چې یاره هغه موږ په دې باندې هغه موږ کچه نه کړو هغه موږ په دې باندې ملامته نه کړو. هغه نن د علاقې یو ستونزه راوچته کړې ده. بل ورځ موږ په دې خپل نیټورک باندې چې کوم دی د دې علاقې د دې روډ چې کوم دی باقاعده موږ هغه د دې سکرین په دې شیشه باندې راوستو زیاتو خلکو چې کوم دی نو د هغې دغه کړې وه صفت یې کړې وه ستاینه یې کړې وه. نو زه درته وایم چې یاره د نیټورک په ذریعه باندې د دې شیشې په ذریعه باندې موږ له پکار دي چې موږ د یو بل حوصله افزایي وکړو. موږ له دې نه دي پکار چې یاره کاشف څه شی دی کاشف ته به موږ نه ګورو د کاشف شکل رنګ صورت ته د هغه غریبۍ د هغه مالدارۍ د هغه میرۍ هغې ته به موږ نه ګورو. موږ به ګورو د هغه کارکردګۍ ته چې کومه کارکردګي هغه زموږ مخې تک دي کوم مسایل زموږ مخې تک دي چې په هغې باندې هغه له موږ داد ورکړو. بالکل ډېره زیاته مننه کوم سراج صاحب د دونه خوږو خبرو خوږو اخلاقو خانه کاکا ستاسو هم ډېره زیاته مننه. په ننني پروګرام کې را سره دغه دواړه میلمانو چې تاسو نو راکوئ ماله اجازت د لوی الله په امان ښاد آباد بریالي اوسئ.